که تاسو وایي چې امریکایان وځي نه، امریکایان ویستل کیږي. امریکایان دا به تاریخ هم داسې لیکي چې امریکایان د افغانستان نه ویستل کیږي. په 2011 کال کې کرزي صاحب امریکا ته ویل چې د تیاري زه نه غواړم. د امریکا پوهیږئ د امریکایانو جمله څه وه؟ The beggar is not chooser. سوالگر د انتخاب حق نه لري، ګدایګر حق انتخاب را ندارد. هغوی چې څه غوښتل په موږ یې وکړل. اوس 2021 کال ده، دوی وځي. اوس موږ د دوی نه دا تقاضا نشو کولی چې ما تجهیز کا. په 21 د ډسمبر د 2001 کال په سټو کنډو کې د امریکا بې پیلوټه تیارو برید وکړ. 41 ملکي وګړي پکې شهیدان شول. 25 ورځې وروسته د حامد کرزي د واک ته رسېدو نه په هلمند کې د نیازیو په منطقه کې بمباري وشوه. په سلګونو علما، سپینګیري، ملکان، ماشومان، ښځې پکې شهیدان شول. مګم بدبختانه د افغانستان نه او د افغانستان سیاسونو رهبرانو هیچا ونه ویل چې امریکا ستا بمباري با مسؤلیته نه ده. نن ورته وایو چې با مسؤلیته اوزه. په 4 د جنوري د 2002 کال په خوست ولایت کې بمباري وشوه. د همدې میاشتې په 1 تاریخ یعنی په 1 د جنوري په 2002 کال کې بیا په خوست کې هوایي برید وشو چې ټول تلفات یې ښځې او ماشومان ول. په 9 د مارچ د 2002 کال په ګردیز کې د خروټو په قوم باندې په عنعنوي جرګه باندې برید وشو. هیچا ونه ویل چې د امریکا بمباري با مسؤلیته نه ده. حتی تقدیر هم شوه له همدغو کسانو نه. نه یوازې دا چې دا بریدونه چا محکوم نه کړل بلکې تقدیر کېدل. هغه وکیل صاحبان چې وایي چې 90% طالبان پښتانه دي او 50% د دې خوا نه پښتانه دي، هغوی ته مې خطاب دا ده د 20 کاله چې په همدې 90% پښتنو باندې بمباري کېده، چپې پې اچول کېدې، وژل کېدل، ولې چا په د هغو د مظلومیت دپاره، د هغو د عدالت خواهۍ دپاره چا غږ اوچت نه که. د 11 د مې په 2002 کال کې په ګردیز کې په 4 ساحو کې غټې چاودنې وشوې. د پکتیا ټول اسلحه، هغه مهمات، تجهیزات، ټانګونه والوځول شول. چا امریکا ته وویل چې دا ولې ته الوځئ؟ په 28 د مې په 2002 کال کې په سپین بولدک کې چاودنه وشوه. د 2 نړیواله جنګ څخه وروسته تر ټولو لویه چاودنه د ځمکې پر کورې وه. چا ویل چې دغه اسلحې ولې امریکا ته الوځئ؟ په 1980 کال کې د سرطان په 14 نیټه د هسکې مینې پیښه رایاد کړئ. په شینډن کې او فراه پیښې رایاد کړئ. په 15 د فبروري د هلمند پیښه چې 11 افغانان پکې شهیدان شول. د طالبانو ډلې څخه غواړم چې د روژې مبارکې میاشت ته په درناوي له جګړې لاس واخلئ. وایم له همدې چې نه دلته ګورئ دا ټول زمریان دي، دا ټول آماده دي چې زمري غوندې دوه چیم کړي. صلح ډېره مهمه ده د افغانستان لپاره. خو یو خبره زه کوم، ای کاش همی لفظ صلح را که ما در 2021 میگیم کاش که در 2001 هم میگفتیم. 2001 آمریکا با تمام غرور و کبری که داشت بش داخل افغانستان شد و مردم بیگناه را هزارها و صدها هزار پایمال کرد و بمبارد کرد و زن و مرد. هیچ کس صلح نمیگفت. حتی ما به یاد دارم 1 هفته به ماه رمضان مانده بود سال اول 2001. بعضی از کشورهای جهان، بعضی از کشورهای اسلامی را پیشنهاد کرده که چون ماه رمضان میه به خاطر ماه رمضان باید امریکا عملیات خود بند بکنه. بش با تمام غرور خود امی صدا را کرد که ما در ماه رمضان عملیات خود 2 چند و 3 چند میکنیم بکن به خاطر اینکه یک عبادت است که ما تروریستا را بکشیم. باسم ستانکزی صاحب روبروی ما است، وطندار ما است، امروز میگه که به خاطر ماه رمضان. باسم صاحب ستانکزی در ماه رمضان 2001 در کجا بود؟ چرا میره نمیگفت؟ هر کس صلح میگه. خو صلح وقتی میخواه که از پا در آورده شد باز بعد از صلح میخواه. در 2001 چرا صلح نمیکردیم؟ دا خبره باید وکړم چې امریکایان په دې کې ډېره غټه سهوه کړې ده چې افغانستان ته راغله او دغه جنگ یې پر افغانستان باندې تحمیل کړي. جنگ در افغانستان چی وقت ختم میشه؟ جنگ هغه وخت ختمېدلی شي کله چې امریکا د افغانستان څخه ووځي.